السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتي چینل ته ښه راغلاست. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع د الکتریکل فل پرم مهمو برېښنایي وسایلو پر رابطه باندې ده چې عبارت دي دوستانو ایچ ټي، ال ټي، سی ټي، پی ټي، ام سی بي، ام سی سی بي، آر سی سی بي، ای ال سی بي، اف ال سی، ایچ ام آی، اے سی، ډی سی، کامن، انو، ان سی، اس پی پی آر، اس اس او داسې نور چې دا ټولو د څه مخففات دي او د دې مهم پل پرم یعنی د دې مهمې معناګانې څه دي. نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریکم. نو دوستانو دا ویډیو مه سکپ کوئ، تر اخره پورې وګورئ تر څو د دې مفیدو معلومات څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو د الکتریکل پل پرم مهمو برېښنایي وسایلو ته چې عبارت دي. اول ایچ ټي. ایچ ټي معنا د های ټینشن چې دا د 33 کیوي او 6 کیوي لپاره نصب او کنیکشن کی. دوهم ال ټي. ال ټي معنا د لو ټینشن دا د لو ولټیج چې 440 او 260 ولټ اي سي او ډي سي لپاره نصب او کنیکشن. دریم سی ټي. د سی ټي معنا د کرنٹ ترانسفارمر چې په اي سي برخه کې د امپیر د معلومولو لپاره نصب او کنیکشن. څلورم پی ټي. د پی ټي معنا د پوتنشل ترانسفارمر چې دا د اي سي برېښنا د ولټیج د معلومولو لپاره نصب او کنیکشن کی. پنځم ام سی بي. د ام سی بي معنا د منیچر سرکټ بریکر چې د دې قسمونه دي سنگل پیز، 2 پیز، 3 پیز، 4 پیز او د اي سي او ډي سي برېښنا لپاره نصب او کنیکشن کی. شپږم ام سی سی بي چې د دې معنا د مولډډ کیس سرکټ بریکر چې دا 3 فیز برقي سامانالاتو د پروټیکشن او حفاظت لپاره نصب او کنیکشن کیږي لکه 3 فیز اي سي موټر او داسې نور. اوم آر سی سی بي. د آر سی سی بي معنا د ریجیډول کرنٹ سرکټ بریکر. اتم ای ال سی بي. د ای ال سی بي معنا د ارث لیکیج سرکټ بریکر. نهم پی ال سی. د پی ال سی معنا د پروګرامبل لاجیک کنټرولر. لسم ایچ ام آی. د ایچ ام آی معنا د هومن ماشین انټرفیس. لسم اے سی. د اے سی معنا د الټرنیټینګ کرنٹ. سیمبول دوستانو په دغه شکل څنګه چې تاسو په دې شکل کې. دولسم ډي سی. د ډي سی معنا د ډایرکټ کرنٹ او سیمبول دوستانو لکه څنګه چې تاسو په دې تصویر کې وینئ. دیارلسم سی. د سی معنا د کامن او کامن دریلي هغه ډایرکټ پینټ ته ویل کیږي چې د نارمل اوپن او نارمل کلوز د پینټونو سره په اتومات ډول باندې کار او فعالیت اجرا کوي. څوارلسم انو. د انو معنا د نارملی اوپن او دا د ریلی هغه پینټ ته ویل کیږي چې د ریلی په نورمال حالات کې د خلاص وي او بند وي. پنځلسم ان سی. د ان سی معنا د نارملی کلوزډ دا د ریلی هغه پینټ دی چې د ریلی په نورمال حالات کې دوستانو دا بند وي او خلاص وي. شپاړسم اس پی پی آر. د اس پی پی آر معنا د سنگل پیسنگ پروټیکشن ریلی. دا ریلی د 3 پیز موټر د پروټیکشن حفاظت او ساتنې لپاره نصب او کنیکشن کیږي. په هغه صورت کې کله چې په 3 پیز موټر باندې یو پاس کټ شي نو په دې صورت کې اس پی پی آر ریلی دوستانو دا ټریپ کیږي او بنديږي او د 3 پیز موټر حفاظت او ساتنه کوي د سوځیدو او ګرځېدو څخه. ولسم اے اس اس. د اے اس اس معنا د امیټر سلیکټر سوئچ. اتلسم وی اس اس. د وی اس اس معنا د ولټ میټر سلیکټر سوئچ. نولسم کے ډبلیو او ایچ پی. د دې دواړو فل پرم معناګانې څه دي دوستانو؟ د کے ډبلیو معنا د کیلو واټ او د ایچ پی معنا د هاور پاور. دوستانو دا واز زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع. دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ، نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک او شیر کړئ د خپل ملګرو سره ترڅو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.